درکه شو. بیا چې خلک ته وویل چې بس موږ صفایي وکړه تاسو راشئ، بیا یې وویل چې څه ابادي وي دا وکړئ. اوس ملګري دې بیا یې ورته وایي چې تاسو بیا خطره راغله دغه خلک دې فیصلې دې ورسره کړي. دا خبره وښکاره ده، دغه پټه نه ده چې دغه ټول چل چې دی د دوی په خپل منځ کې هېڅ اختلاف نشته. اختلاف چې دی کوم دی دا غریب عوام ته دی. دغه غریب خلک ملګریو چې در بدره شو، کاروبار یې تباه شو، جنازې یې واخیستلې. نن په پاکستان په مختلف ملکونو کې په دهشتګرو باندې یادېږي، تلاشي یې کېږي. هلته دی د مطمئن کولو دپاره شناختي او لیکل ورته کېږي. آیا دغه خلک چې د روس په خلاف یې وجنګول، د امریکې په خلاف یې وجنګول، افغانستان یې در بدره کړ، خپل خلک یې په در بدره کړل، آخر پاکستان به دغه جنگ تر څو پورې ساتي؟ دا د ډالرو جنگ، دا د امریکې جنگ، دا د اروپا جنگ، دا د برطانیا جنگ. موږ دا جنگ نه منو ملګري، په دې جنگ کې نه یو. موږ په دې جنگ کې نه یو. دا جنگونه په دا خاوره باندې تیر شول. پټان کې یوه آبادي راوښیې، په ډی خان که وزیرستان که شمالي دی که جنوبي دی، خو هسې هم بربادي. خو تاسو دا راوښیې چې پټان کې کوم هسپتال دی، کومه یونیورسټي ده، یا ډی خان کې یا کومه یوه موټروې ده، یا کوم نور داسې ترقیاتي کارونه دي چې موږ دا ورته وایي چې که څرنګه دغه خلکو قرباني درکړې ده، داسې دغسې تعمیراتي چارې ورته کړي دي. نن د موږ خلک چې 15 لکه منده کوي، 15 لکه پیدا کوي، دی په پنجاب کې کاروبار کوي. ولې په پنجاب کې کاروبار کوي؟ چې هلته تحفظ دی، هلته د خپل ریټ قایم کړی دی، ویمانه کسایي ورته جوړ کړی دی. په ما باندې خپل وطن بربادوي، خپل وطن را باندې تباه کوي. ملګري موږ مزید د دې شي اجازت نه ورکوو چې جنګ وکړي، په قومونه کې نفرت پیدا کړي. موږ که دلته سرایکی دی، که بلوچ دی، که ګنټپور دی، که ګونډی دی، که وزیر دی، که مسعود دی، که مروت دی، چې څومره قامونه یو دا موږ وروڼه یو، په موږ کې اختلاف نشته. او انشاءالله تعالی ځکه چې دا چوک بند دی، خلکو ته تکلیف دی، موږ ډېر زیات دی. خو دا یوه یاده وساتئ چې که په شمالي وزیرستان کې ګیس وي، که په جنوبي وزیرستان کې اوبه وي، هر څه وي، اول به د دې خاورې حق وي. د دې خاورې نه به بس بیا درومي که څومره وسایل دي، که پیله ده، که نور مدنیات دي، اول به د دې خاورې حق وي، په هغې نه پس دی نور پاکستان ته ورکوي. نو د تاسو د ټولو زه ډېره شکریه ادا کوم. موږ به د دې جنګ په خلاف نه ولاړ وي. موږ فوج ته وایو چې فوج اوس هغه خلک نه دی. تا ته د دغو خلکو ډېرې قربانۍ درکړي دي. دغه خلک څوک د امریکې په نامه مړه شول، څوک د پاکستان په نامه مړه شول، څوک د طالبانو په نامه مړه شول، څوک د ایجنټانو په نامه مړه شول. تېره وښیه که عالم نه راونیسه، تر یوه عام ومي پرې ودروه، څوک پاتې شول؟ د مشر نه راونیسه، تر کشه پرې ودروه، څوک پاتې شول؟ هېڅوک هم نه شول پاتې په دې جنګ کې چې چا به ویل چې موږ په چا کار نه لرو، نه د هغه ملګری یو، نه د دې ملګری یو، هغه هم نه شول پاتې. ملګریو دغه خاوره د موږ او تاسو مور ده. موږ به د دغې مور حفاظت کوو. هم که دا ته وینه ضرورت شوه، هم که دا ته څه حرکت ضرورت شو، هم که سوچ ضرورت شو، که موږ ته د یووالي ضرورت شو، که موږ ته د اتفاق ضرورت شو، موږ تاسو به بلا تفریق د قوم، د نسل، د ژبې نه علاوه موږ به د دې خاورې بچیانو، موږ به د دې خاورې دپاره د ټولو په مشترکه طور باندې قرباني ورکوو. که د دې خاورې حق کوم موږ د هغې جرنیلانو احترام کوو، د هغې سپیانو احترام کوو، د هغې میجرانو احترام کوو چې دی د امریکې مخالفت کي، دی د ډالرو مخالفت کي، دی د دې خاوره باندې د جنګ مخالفت کي. دا خاوره د بل چا دپاره استعمالوي نه. موږ بالکل د هغې چې کوم د آیین او د قانون او د دې خاورې بچاوي، د دې خاورې تحفظ کي. خو چې کوم جرنیلان دي، که میجران دي او که کرنیلان دي چې د امریکې دپاره جنګ کوي، دا وطن او دا خاوره بربادوي، موږ یې بالکل په کلاه مخالفت کوو. د هغې په خلاف باندې ولاړ یو. ملګري په دا باندې د ټولو اتفاق دی. نو زه مزید نو زه
د تاسو ټولو یو ځل بیا شکریه ادا کوه او انشاءالله تعالی امید لرم چې که په واڼه کې څه واقعه کېږي، که په ټانک کې څه واقعه کېږي، که په ډیای خان کې واقعه کېږي، که په کراچۍ، که په پېښور، که په لاهور، که په کوټه، هم که په کابل باندې کېږي، موږ تاسو به متفق وو، متحد به وو او د دې جنګ به مخالفت کیږي. زه نور د تاسو ټایم نه اخلم، خو موږ به هر هغه که هغه سکیورټي ادارې دي، که پاکستاني فوج دی، هم که زه یو چې زه ظلم کوم، د دغه خاورې ایجنټ جوړېږم، د دغه خاورې دلال جوړېږم، د دې خاورې غدار جوړېږم، هم د ما سر قلم کې په دا خاوره باندې. زه د تاسو ټولو یو ځل بیا ډېره شکریه، ډېره مننه د ټانک د علاقې نه، د ټانک د عوام نه. زه دا امید لرم چې نوی کوم جنګ را درومي، نوی کوم د ډالرو جنګ را درومي، بیا دې د امریکې سره د مفاداتو سمجوته یې کړي دي، د امریکې سره لاسلیک کړی دی چې دی پاکستان به اوس که په افغانستان کې وي او که پاکستان کې به وي، پاکستان به ډایرکټ حملې کوي. موږ د دې بھرپور مخالفت کوو. موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو، هم که طالب دی، هم که فوجي دی، که هم بل څوک دی. موږ دې ته وایو چې موږ مزید نه د فوج په حصه کې یو، نه د طالب په حصه کې یو. موږ د دې خاورې بچیان یو. موږ مزید د خپلو بچیانو مستقبل نه تباه کوو. موږ مزید د خپلو بچیانو مستقبل نه تباه کوو، ځکه چې 45 کاله وشول چې روس افغانستان ته راننوتلی دی. د موږ 2-3 نسلونه پکې ضایع شول. نن ټانک ته راشه، د سهولت تېښ شوه. زه ذهنمنی یم، زه ذمه دار یم، خو ما جلونه په دې شي باندې تېر کړل چې د ده سره مې بدامني نه منله، د ده سره مې رشوت نه منه، د ده سره مې غلا نه منله، د ده سره مې دوکان نه منله. او د ټانک خلکو که کله ما د کام په سر باندې رشوت وخوړه، د کام دلالي مې وکړه، یا مې بزدلي وکړه، تاسو ته زما وینه در معاف ده، خون مې در معاف ده. د تاسو ټول او چې دا کوم چک پوسټونه دي، تکلیفات دی، موږ دا مهرباني کوو چې یاره په دا چک پوسټونه د دولت تکلیف خلکو ته نه جوړوي. موږ بیا راغلی یو، زه انشاءالله تعالی د دغه چک پوسټونو په خلاف به موږ درنې ورکوو، چک پوسټونو په خلاف به کښېنو او مزید خلک تکلیف ته نه ورکوي. نو روډ بلاک دی، خلک ته تکلیف دی. تاسو ټولو ډېره مهرباني، ډېره شکریه. ډېره مننه، ډېره شکریه.